محترم ورور احمد صاحب د کندهار اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای پیلن په کابل کې اوسېږو. دلته په کابل کې ډیر خلک سرتور سر لمونځ کوي او ډیر خلک بیا په دریشي کې لمونځ کوي او غاړې تازه کېدل خو عادي خبره ده. د دې په اړه که معلومات راته راکړي. محترم وروره، یو سړی چې همیشه سرتور سر ګرځي، خولۍ نه په سر کوي، پټکی نه په سر کوي، د هغه دپاره سرتور سر لمونځ کول لمونځ نه مکروه کوي. البته دریشي اغوستل دا د کفارو یو رسم و رواج دی. مسلمان که په دریشي کې لمونځ کول لمونځ یې مکروه کیږي. او غاړې تازه کول کچيري د ضرورت په بنای قرات نسی ویلای، که خفیه قراتی که جهري قراتی، نو په دغه وخت کې غاړې تازه کول دا ولو که حروف ځینې پیدا سي لمونځ نه فاسدوي. والله اعلم بالصواب. محترم رور احمد جان احمدي صاحب پوښتنه کړې ده، وای د لمر په ګرمو اوبو باندې اودس او غسل کول څنګه دي؟ محترم وروره، اودس او غسل کول ور باندې صحیح دي. البته ډاکټرانو طبيبان نه خوشي، وای د دې څخه د پس مریضي پیدا کیږي. نور په شریعت کې کوم مانعات نشته پکې. والله اعلم بالصواب.